راځو نیو اینډ ټیبز ګورو. نیو اینډ ټیبز کې خاص شته نه، عادي نیو بارز دي، عادي نیو ټیبز دي. تاسو کولای شئ دې څخه راواخلئ، کاپی کړئ، خپل ویب سټ کې واچو، ترې کار واخلئ. په دې رقم ته ساده موږ سره نیو بار موجود دی او دا کولای شئ واخلئ. ورټیکلی هم شته تاسو سره، هارزنټلی هم شته او په دې رقم ټیب سیستم کې هم شته، لکه دې رقم ته هم شته. مطلب چې هر ډیزاین تاسو په کار دلته موجود دی. کار چې د کوډ ډیزاین کاپی کول دي، هر تا چول دي. تر ټولو غټ کمال دا دی چې کسټمایزیشن باندې پوه شئ، مطلب ته څنګه کولای شئ په دې کې چینجز راولئ. نو تاسو مونږه سر کلاسونو کې هر څه تشریح کړی دي. کلاسز ما تاسو تشریح کړی دی، بوټسټریپ مطلب ما تاسو تشریح کړی دی. نو تاسو باید په دې پوه اوسئ چې بوټسټریپ کې ټول کار په کلاسونو کېږي او د جاوا سکرپټ په اټریبیوټس باندې کېږي. نو دلته به تاسو په دې ځان پوهیږئ، باقي نور پکې کې څه شته نه. اوس دا چې دا شی موږ سره ډېر زیات نه استعمالېږي، په دې چې موږ سره استعمالېږي هغه موږ سره نیو بار دی چې زیات استعمالېږي. خو بیا هم کدی کوم یو تاسو په کار وي، مثال زما دا یو په کار دی، نو کوډ لیکل شوی کنه، بعد دې نه کاپی کړه، کاپی دی ګورا به چلته چې کوم ځکه هم ته د خپل ویب سټ اچول غواړي هلته براشي او دا به پیسټ کی پیسټ کا سیو کړه، سفری لوډ کړه. نو تاسو په هماغه طریقه چې هلته موجود دی هلته به تاسو سره نیو ټیبز راشي. اوس کپدی کې تو ګوره پدی کې څه دی، اسم پکې نشته. ګوره یو یو ویل اخسته، هغه ته کلاس ورکړه نیو او نیو فل په نوم باندې ولا کلاس ورکړه، او بیا هر یو الای ته نیو اټم کلاس ورکړه، او پدی کې هر یو انکر ټیګ ته نیو لینک کلاس ورکړه. اکټیو ما تاسو ته تشریح کړل، اکټیو چې په کوم یو لګیدل هغه به سلیکټډ وي، او چې کله لری کې نو هغه به سلیکشن نه لری شي. نو دا نیو ټیبز یا جبا سټایل نه دی پکې، هغه تاسو کولای شئ استعمال کړئ. نیو بار د موږ سره مینو لپاره ډیر زیات استعمالېږي. که تاسو مینو بار جوړول غواړئ نو تاسو کولای شئ د بوټسټریپ له نیو بار څخه استفاده وکړئ. دا فول ریسپانسیو دی، هم د وړوکي سایز لپاره او هم د غټ سایز موبایلونو لپاره. نو دلته مختلف ډیزاینونه دوسره موجود دي. که تاسو کولای شئ سرچ سره واخلئ، مینو مر سره، لوګو مر سره. لاندې که تاسو راشي وګورئ نو یوازې لوګو سرچ او کیسې پکې نشته. که لاندې راشي نو لوګو ایمیج سیستم کې او ایمیج او ټیکسټ سیستم کې دواړو کې موجود دی. نیو بار سره د مینو کغواړي او په دې رقم ته دا شې تیار موجود دي. نو که پدې کې هر یو ستا په کار تړلې شي، پدې کې زیاتره چې زموږ په کاریږي یا به موږ سره په دې ډول په کاریږي او یا موږ سره کې د سرچ په کار وي. نو دا یو چې کوم یو موجود دی دا به د دې ټولو پلار دی. د لاندې چې موږ سره څخه کار دی د ټولو پلار دی. څنګه د دې ټولو پلار دی؟ مطلب دا چې پدې کې څه شیان موجود دي هغه موږ په دې ټولو کې کولای شو کسټمایز کوو. مثال دا یو موږ غواړو، دا ما دې زین راواخست او راغلم خپل ویب سټ کې مال چیک کو ما پیسټ کو، دا بس چې ته پیسټ کوو دا به موږ د سیو کو، دا به مکمل دا کنټینر منټینر به تلری کی. دا ځان ته یو لیاوټ دی، دا بل ته پیسټ کی. ځان ته څنګه لیاوټ دی؟ کته د نیف تراشي پدې کې کلاس لګیدل دی نیو بار ایکسپاند ال جی. نو کله دا سیو کړم او دې کې دنه کته تاسو ګوره دف لګیدل او دف ته کلاس کنټینر فلوایډ لګیدل، مطلب دا ځان ته مکمل یو لیاوټ دی. بس دا سیو کړه، راشي سفری لوډ کړه، نو تاسو کوم نیو بار دی هغه به تاسو کریټ شي. او دا نیو بار چې دی دا ریسپانسیو دی. کله صفه کچھ نه کړم اول تراشه مکم او زیات کړم، تاسو وګورئ چې زمون کوم نیو بار دی هغه به موږ سره فول ریسپانسیو کار کوي. نو ګوره کمی کا نو تاسو نیو بار په دې کار چې کله نږدې کېږي نو تاسو نیو بار په دې طریقه شو. نو دا موږ سره په بوټسټریپ کې نیو بار په دې کته ایډیټینګ کې نو ځان به دې په کوډ پوهې چې په دې کې لیکل شوی شي دي. نو دا خو یو زمونږ مین ټیګ دی چې په دې کې مکمل نیو بار موجود دی. نو لکه یو انټر دلته ورکم او یو انټر اخره کې ورکم، نو دا به موږ سره جدا شي. اوس په دې کې کومې برخې دي دا موږ سره چې دی یو بل دف ټیګ دی چې په دې کې هم زموږ مکمل نیو بار موجود دی. دا د څه لپاره دی؟ لکه چې دفعه مکمل فټ واخلي او هغه ته مونږه یو کلر ورکړو چې نو دا بل خبره شو. او دې نور څه بیا موږ سره یو ا ټیګ دی، په دې ا ټیګ کې چې لیکل شوی دی په دې کې موږ سره نیو بار لیکل شوی، په دې کې یو کلاس لګیدل نیو برانډ. نیو بار برانډ مطلب دا چې دغه لوګو. نو کته دا بدلول غواړي نیو بار په دې راشو ټولې کې وای اس ټیک سیو کړه او راشه ریلوډ کړه، نو دا تاسو سره وای اس ټیک راشي. همدا ډول کوس لاندې راشل د موږ یو بٹن موجود ده او دا بٹن چې شي بٹن دا د چې شي بٹن دا بٹن هغه وخت له پیدا کیږي چې کله ستاسو صفحې سایز کم شي، لکه تاسو کې مخ کې وکړو کله صفحه کوښ نه کما او تاسو ته خو هم دا یو بٹن ده. دا چې دا بٹن ده کزر راشم دا دیز نه لري کوم د سیر حواله ما کټ کړم سیو کړم سفری لوډ کړم، نو دا ګوره هغه بٹن موږ سره لري شو. نو دا چې دا موږ سره هغه بٹن ده چې کله ستاسو صفحې سایز کمیږي او دا به تاسو دلته پیدا کیږي. نو دا شو موږ سره. اوس دې دفتر دنه که تاسو راشي په دې کې بیا موږ سره مکمل مینو موجود ده. په دې دفتر کې دنه موږ سره مکمل چې کوم مینو ده هغه پکې موجود ده. او په دې مینو کې بیا موږ سره دوه برخې دي. یو موږ سره یو ال برخه ده، یو ال چې دا مکمل مینو ده، بل موږ سره فارم برخه ده چې په دې فارم کې موږ سره چې موجود ده دا سرچ انپوټ او سرچ بٹن موجود ده.
نو اوس مینو آیکن ته دی مینو تراشنو مینو کې موږ سره یو ال ده په یو ال کې موږ سره الای ده په الای کې یو ا ټیګ دی په دې کې لیکل شوی هم د هم په ځای ته کولای شي هر څو لیکي مثال هم خو همیشه هم نو دا د هم شي موږ سره دا یو الای شو موږ سره په دې کې بل الای ده په دې کې چې لګي دا لینکس لیکل شوی د نور ته لیکم مثال د خبره سروایز همدا ډول بل الای لګیدل دی دلته ورته لیکل دی چې ډراپ ډاون دی نو د موږ څه لیکل ډراپ ډاون لیکل شوی دی نو که ستاسو ډراپ ډاون په کار وي خو خطا کړه او که د نه په کار مکمل دا دلته چې ودرېږي تر دې ځای پورې به دا مکمل چي کې ډیلیټ کی چې دا د ډیلیټ کو ستاسو کوم ډراپ ډاون دی هغه به تاسو سره ختم شي دا شو د زینه د سراواله لری کا نو ستاسو کوم ډراپ ډاون دی هغه ختم شو یوازې تاسو سره مینو پاتې شو که د ډراپ ډاون په کار می ختمو پاتې دي در سره ویبا نو ډراپ ډاون په ځای یو تلیکم چې مور نو دا به تاسو چې راشي مور به راشي په مور کې دنه موږ سره نور اپشن نه دي نو راشه په کیو لیکه دا اکشن 1 لیکل زه ورته لیکم چې مور 1 التر اعظم اتر اکشن په ځای ورته بل شي لیکم نو هر څه چې لیکل غواړي مینو خو بستا په خوخی ته خپل ویب سټ په کتلو سره چې کوم ډول مینو ته جوړول غواړي ته به هغه ورته لیکي نو سیف کړه راشه سفری لوډ کوم تاسو به دا مور 1 او مور 2 راشي دا موږ سره ډیوایډر دی ډیوایډر موږ تیر کلاس کې هم ویلو دا وکړه موږ سره الای دی الای کې 4 اخسته 4 کې یو کلاس لګول ډراپ ډاون ډیوایډر کله دا دې نه لري کوم نو دلته مانس کې موږ سره ډیوایډر پاتې نشي ټول په یو سیستم کې وي او کوم مانس کې غواړم تاسو بچی کوي الای باخله الای کې نه به 4 اخره 4 کې تاسو یو کلاس لګوي ډراپ ډاون ډیوایډر نو تاسو به دا ډیوایډر تراشو چې کله کلیک دا جدا برخه ده موږ سره جدا برخه ده او دا یو مینو دا خودل دا موږ سره ډیسیبل ده نو که تاسو دا انیبل کول غواړئ دا ډیسیبل بټن کې دغه کلاس تلر کې تاسو دا انیبل شي نو دا موږ سره خبره د مینو ده فارم کې موږ سره انپټ که تاسو دا فارم لري کول غواړئ مکمل دا فارم تلر کې سفری لوډ کړئ تاسو به دا فارم مکمل لري شي او که تاسو کسټمایز کول غواړئ خو داس موږ سره انپټ دی او په دې کې موږ سره بټن د تاسو کول شي دا کسټمایز کړئ نو دا خبره شو چې دا موږ د بوتستریپ والا راکوي اوس که پدې کې ذکر کول غواړم مثال لري چې کوم کلر بدلول وي یا د دې نور څه شی بدلول وي د هغه لپاره بس کوو نو تاسو خو ماشاءالله ډېر بوتستریپ موږ تقریبا خلاصول کې تاسو باندې پویګل د شل کې نه بار لایټ لیکل مطلب دا موږ سره یو کلر دی او بي جي لایټ هم موږ سره یو کلر دی کله دا لری کم دي نه او دا هم لری کم او سیو وکړم نو ته چې کوم کلر دی هغه به موږ سره دواړه ختم شي اوس ته کولای شي دلته خپل په خوخه یو کلاس جوړ کړو د کلر ورکی مثال درته لیکم چې ډایرکټ لیکل لازم سټایل لیکم او کس اساس ورته لیکم مثال لیکم چې بیک ګراوند کلر چې شي رد دي شي نو بیک ګراوند کلر ستارټ شو هغه موږ لري کو دا موږ چې کو رد کړو ورس دلته که تاسو راشي په یو ویل کې دنه موږ سره الای موجود دی نو د هر یو الای ته به چې ورکې دته به کلر ورکې نو هغه ورکې نو خبره دا چې دا چې کې د لپاره تلته بر سی سی لیکه مثال یا بر ولیکه یا ایکسټرنل سی سی لیکه نو دا بزراشي مرتبه لیکم چې موږ سره سټایل والا او په دې سټایل کې موږ سره دلته یو یو دی په یو کې ال ای دی الای دی په الای کې ای ټیګ دی دا براوالي دا چې دراوازه چې کوم کلر دی هغه به وایټ وي یو ال کې الای کې ای ټیګ دی هغه ته به کلر چې ورکی هغه ته به کلر ورکی سپین او براشو چې مثلا موږ سره چې دا یو ال شو ال کې الای شو په الای کې موږ سره ای ټیګ شو او کدل تزرا شمه سفری لوډ کړم دا موږ سره کار نه کوي او د تزرا شمه یو ټیګ ولګوم ګورم به تاسو ته وایم امپورټنت او سیو وکړم نو دا به موږ سره کار وکړي کار ولې به موږ سره کوي کله دا امپورټنت بیت تلری کم الته وګورم دلته به خامخا کوم کلاس لګیلی کني لګیدل نو حل د باغور ته لګولي نو دلته چې کوم دا د انکر ټیک تراشو دا نیو لینک چې لګیدل ټول کار دی کده کدا لري کما او سفری لوډ کړم نو دلته به موږ سره هغه زمون کسٹم سټایل راځي خپل د تاسو دا نه لري کوي ځکه دې کې نور سټایل نه لګیدل هغه خرابېږي بس دلته به تاسو چک کوي د امپورټنت چې کوم ټیګ دی هغه به تاسو ورته واچوي دا به ولې اچوي ځکه بوتستریپ والا د نیو ایټم ته مخکې نه کوډ کړی دی او لمړی اولیت د دې نو دا پر هغه لګي کله دا دې نه کافي کړم او راشم د بوتستریپ فایل تاسو ته خلاص کوم دلته بوتستریپ می خلاص کړو پدې کې دا سرچ کوم نو دلته دا موږ سره چرته راغی نیو ایټمز تراله دا 15 ځای دی یو دا دی یو دا دی نو تا ګور نیو ایټمز دا ټیکسټ الاین شو بل نیو ایټم دا چې دا رقم ته شو بل نیو ایټم چې دی کې موږ سره ویډ دی او بل نیو ایټم چې دی کې په موږ سره چوي دا شه دی او بل مړه چې نو دلته ګور موږ سره نیو ایټم ته شور کړی دی کلر دا شور کړی دی ګوري او د بیک ګراوند کلر ول دا شور کړی مطلب دلته مخکې نه بوتستریپ والا سیټ کړی دی نو دا ځکه زمونږ نه اخلي نو ته چې ورته ورکول غواړه دا ټیګ ورته لګین دا چې ټوله کوستا کوم کار دی هغه به تاسو سره وشي
نو دا موږ سره خبره ده دی دا اوس کله دې تکشف شاته بیک ګراوند بدلول غواړو دا چیرته موجود دی دلته موږ سره ډراپ ډاون کې موجود دی دلته وګوره دا یو ویل دی نو دلته براشه دي ته ورتولي کې چې سټایل او سټایل کې ورتولي کې چې بیک ګراوند کلر د دې بلیک کړه او دې چې کوم کلر دی نو هغه بیا موږ سره مسلوي ګوروي نو ریلوډ کې براشه کلیک نو دا ګوره موږ سره چی شو بلیک شو نو مطلب کسټمایزیشن خپل کولای شي لیک سوچ غواړي لیک کار غواړي چې کله پې کارو کنه تاسو خپل په پیګم دا موږ سره چې دی نیو بار سیستم دی نیو بار کې چلان دي هاوس لاړ چې مطلب دا چې تاسو هر څه خستلای شي images text inputs forums هر څه تاسو غواړئ په نیو بار کې دننه خستلای شي طریقه راخستل بټنز پکې خستلای شي مطلب نیو بار د نیو بار کې هر څو غواړئ کولای شي د کوم مسله نشته نو تاسو کولای شئ ولې تاسو شي کو استفاده وکړئ او کله رقم ته کوم نیو بار غواړئ نو ته وګوره کلاسونه لګیدلې دي کله رقم نیو بار غواړئ صرف دا کلاسونه ولګا نیو بار ډارک بي جي ډارک کله رقم ته نیو بار غواړئ وې دا کلاسو بس دې نه کاپی کړه والته پیسټ کړه نیو بار ډارک بي جي پرایمري او کله رقم ته نیو بار غواړئ نو ټولې کنه نیو بار لایټ او بیک ګراوند کلر دا شي نو دا به تاسو سره کار وکړي دا ټول موږ سره خبره شي دا د نیو بار ده نو دا موږ سره خبره وا د نیو بار او نیو بار نو بیا موږ سره اف کنوازي او په دې بل خیر سره موږ بل کلاس کې خبرې